امینه بیبي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما په ګډه شوه د کنه ما د درنواله نه د محسوس کړي ما د تکلیف نه د محسوس کړي او امینه بیبي وی په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې سخت قحط سالی و بارانو نه کېدل ساروی د لوګي نمړه کېدل په مکه مکرمه کې چرته شینټه نه اصل کې مکه مکرمه کې خاصم د غیاګانو زمکه نه ده سره غرونه دي شګي دي خو بیا په دې غرونو کې بسنه سبوټي کې د خلکو به د سارو لراوړه غبه وتور کول وی بارانو نه هغه غیاګانی ختم شوی ايش نو ساروی د لوګي نمړه کېدل وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په ګډه شو کنه الله تبارک وتعالى بارانونه شروع وی زه پوه شوم چې دا زما د دې بچي برکت ده او دا خبر امینه بیبي څنګه کوي چې الله تبارک وتعالى قحط سالی ختم کړ او بارانونه شروع شو دا زما د بچي برکت ده دا خبره ولي کوله وی دا مې زکه وکړه کنه وی یو شپه زم لاسته ما داسې د کور په صحن په غولي کې پکټ کې ملاسته ما خوب نه راته ګرمي و نیمه شپه شو د کټ یو سر لازم د کټ بل سر لازم خو خوب راځي نه کټ کې راوړم نیمه شپه ده وی په دې دوران کې ماته یو غیبی आवाज وشو د یو غیبی سړی د طرف نه आवाज راته وشو سوکینم نه आवाज راته دا وشو چې اے امینی کم معشوم چې ستا په ګډه ده دا سم معمولی معشوم نه ده دا سه کمزور معشوم نه ده ستا په ګډه چې کم معشوم ده دا د دواړو جهانو سردار ده وی دا आवाज مې واورید او بیا راته وویل چې کله دا معشوم پیدا شي کنه نو په د باندې بد دم ورواچي اعوذ به بالواحد من شر كل حاسد پناه غواړم په دې معشوم سره پاغه یو ذات باندې د هر حسدګر نه ورته پناه غواړم پاغه یو ذات سره پناه غواړم دته د هر حسدګر نه دا دم په د باندې ورواچي او می قتل आवाज راغې سوکینم نه حیران شوم چې را زما په ګډه چې کوم معشوم دی یقینا دا د کمالاتو معشوم نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېدو نو امینه بیبي وی او د امینه بیبي سره په دې ټیم کې یو بل زنانه هم موجود و هغه گواہی کوي وای چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو د امینه بیبي کور ټول د نور نه ډک شو د رڼاګانو نه ډک شو د نور نه ډک شو او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو کنه وای د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې و د نبی اسلام د پیدایش سره د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې و حیران شو دا څنګه معشوم دی په دغه شپه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب د په خانه کعبه کې شپه والته حرم کې ناست الته سره سي خوشاله چې ناست بختور خلک دې سټیم زړه غوړل تلاړ شي کینی ځای الته ناستو په حرم کې دی نو سحر ټیم دی سحر ټیم نو داسې دا سبا لګېدو سبا خطو تا ټیم و او 8 ربیع الاول و 8 ربیع الاول دو قول دی یو 12 ربیع الاول خلک یعنی 12 ربیع الاول مشهور 12 ربیع الاول زموږ په پاکستان کې خلک میلادونه کوي جشن عید میلاد النبی کنه هغه ټول په 12 ربیع الاول باندې وي یو قول د 12 ربیع الاول له او یو قول د 8 ربیع الاول له مشهور 12 ربیع الاول له خو د محققین او محدثین قول د 8 ربیع الاول له 8 ربیع الاول وي صحیح قول دار چې 8 ربیع الاول له خو مشهور 12 ربیع الاول له 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنابر اختلاف او د ګل ورځ او سحر ټیم چې په دې ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو دا عبدالمطلب سے په خانه کعبه کې ناستو التا نو چې څنګه نبی علیہ السلام پیدا شو کنه وې د خانه کعبه د دیوال نظم کې لراله بیا اوچت شو چې د باندې یاره رااله التا یاره پیراله چې دا څه وشو کور ته رامنډ کړي چې کور به خیری خپل انګور خو ته معلومه وکنه زما د مړ زوی هغه خزه ناجوړه ده د معشوم نو د خپل کور بیماری ورته هم معلومه و نو د خانه کعبه نه رامن ډکړي کور ته
نو چې کور ته راغی تپوس یې وکړو نو زیری پې وشو چې ستا د مړ زوی پیدا شوی دی ستا د مړ زوی نه دی عبدالله او ستا د امینه نه ده انګور چې دی کومه ده د هغې زوی پیدا شوی دی نو عبدالمطلب صاحب راغی او نبی علیه السلام یې په دې ورونو کې داسې روچت کړو چې روچت کړو منډې کړې څنګه چې پیدا شو نبی علیه السلام راواغست په غېږ کې او منډې کړې لار خانه کعبې له او په غېږ کې اخیستی او د خانه کعبې نه پې اووه طوافه وکړه د پیدایش سره په نبی علیه السلام باندې د خانه کعبې نه اووه طوافه وکړو زه چې څنګه لاړم او طواف مې شروع کړ که نه د هغې نه مخکې جمعه باندې ما دا بیان کړی و د څنګه چې مې طواف شروع کړ د کعبې ته مې وکتل قسم په الله دقیق خبره رایاده شوه چې نبی علیه السلام پیدا شو که نه نیکۍ په غېږ کې نیولې او د دې نه ګیر چاپېره تاوېدو په نبی علیه السلام یې اووه طوافه د خانه کعبې نه ګیر چاپېره وکړو دلته کې د خانه کعبې دیوالونه ځمکې له رالو بیا اوچت شو دلته په ایوان کسرا کې د کسرا چې کوم محل په هغې کې زلزله راله یوه تیزه زلزله راله د فارس چې کومه اتشکده وه هغه مجوسیانو د اور عبادت پی کو 1000 کاله شو 1000 کاله چې دا مړه شوې نه وه دغه اتشکده یو تن به ورته ناست و مسلسل به یې هغې ته تیل ورچول لرګي به ورچول هغه اور به هغوی مړ کېدو ته نه پرېښود ځکه هغه د هغوی خدای و د هغې به یې بندګي کوله هغه اتشکده پاک شپه باندې ناڅاپي مړه شوه دریای ساوه وچ شو کسرا چې په خپل محل کې زلزله ولیدله او د هغه کنګروګان راتاو شو ځمکې ته پړ مخې پریشانه شو وایي دا څه چل دی نو خبر ورته راغی دغلته کې یو کس و موبزان د هغه نوم و هغه ورته وی حضرت د پارس اتشکده مړه شوې ده بېګا شپه او دغه خو پرېږده بېګا شپه ما خوب هم لیدلی دی وی څنګه دې خوب لیدلی دا موبزان وی ما خوب لیدو چې د عربو نه سخت اسونه ګوړسوار دا را روان شي عربي اسونه د یو کسان پې ناست دي د عربو نه راوځي او په ټوله دنیا باندې خواره شي او فتح حاصلوي بېګا مې دا شپه خوب هم لیدلی د کسرا په چې کوم بادشاه او د هغه په خفګان کې نور اضافه شوه چې یاره دا څه کې دي د معبرینو نه تپوس کو د تعبیر کوونکو نه وایي د عربو د طرف نه په دنیا باندې یو لوی انقلاب را روان دی د عربو د طرفه به یو انقلاب راوچتېږي او په ټولو دنیا باندې به خورېږي او ټولو دنیا به فتح کوي معبرین ورته دا تعبیر ورکړ نو د نبی علیه السلام په پیدایش باندې الله تبارک وتعالی سره ډېر عجیبه واقعات رامخې ته کړي نو حدیث مبارک کې راځي عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل دې ته حدیث جبریل ویلی شي صحابه کرام ناستو نبی علیه السلام ورسره ناست دی صحابه کرام فرمایي او یو کس راغی او سیده د نبی علیه السلام خواله ځان ورسم او د اتحیات په شکل باندې کېناستو او دا خپل زنګونان د نبی علیه السلام د زنګونانو سره ولګول او د نبی علیه السلام نه څه تپوسونه شروع کړو صحابه کرام فرمایي هغې کې ګڼ خبرې دي ایمان څه شی دی احسان څه شی دی نو چې هغه کس تپوس کوي او نبی علیه السلام ورته د سوال څه ورکوي جواب ورکوي نو چې نبی علیه السلام جواب ورکړي که نه هغه ورته په جواب کې وایي تا رښتیا وویل تاسو وویلو صحابه کرام فرمایي وایي موږ حیران وو چې یو طرف ته تپوس کوي او چې هغه درله جواب درکړي نو بیا ورته ووایي چې تا رښتیا ووایي خو معلومیږي دا چې دا جواب یې تا ته مخکې نه معلوم و که نه چې در یو سړي نه تپوس وکړي هغه جواب درکړي او ته ورته تا ټیک خبره وکړم داسې ده خو معلومیږي دا چې خبره تر مخکې نه عالم وي که نه موږ حیران وو چې عجیبه سړی دی یو طرف ته سوال کوي بیا چې نبی علیه السلام جواب درکوي نو بیا ورته وایي چې تا رښتیا ووایي او یې سړي ته خو چې کتل نو ناشنا او پېژنده خو نه سړی موږ پېژندم نه د دې مدینې منورې یا د نږدې ځای وي خو موږ به پېژندو یې سړی موږ نه پېژندو او چې ګورو ورته نو په سړي باندې د سفر علامت هم نشته دی نږدې سړی خو دی نه چرته د لرې نه راغلی دی خو په سړي خو د سفر علامات هم نشته سپینې جامې دي څه دي سپینې جامې دي بالکل تازه تک تور ویښته دي څه دوړه موړه پې نشته دی نو سړی چې سفر وکړي جامې خیرینې شوي وي دوړه موړه پې اوښتې ویښتې پراګنده شوي خراب شوي
سړی داسې دی نه حیران و چې دا څوک دی. نو په هغې کې یو تپوس هغه دا کړی و وی اخبرني عن الساعه مال خبر راکړه په باره د قیامت کې قیامت په کله وي. یو تپوس د نبی علیه السلام نه دا وکړو اخبرني عن الساعه مال د قیامت په باره کې ما د قیامت متعلق خبر کا قیامت متعلق ما د خبر راکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ومل مسئول عنها باعلم من السائل دا څوک چې تپوس کوي کنه د دنه ماته زیات علم نشته دی. نبی علیہ السلام ورته جواب ورکړ دا څوک چې تپوس کوي کنه د دنه زیات علم ماته نشته دی. ناغه ورته وی فاخبرني عن اماراتها علامات خو راته بیان کا کنه قیامت علم تا سره نشته ذکر دی علم صرف اور صرف د چا سره دی د الله تبارک. نو علامات خو راته بیان کا کنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی انت لدل امت ربتها یو علامت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو وی انت لدل امت ربتها چې کله وینځ خپل مولا وزیږي چې کله وینځ خپل مولا وزیږي خپل مالک وزیږي د قیامت د علاماتو نه علامت ده. محدثینو د دې جز د حدیث مبارک مختلف وضاحتونه کړي دي خو یو مطلب د دې دار انت لدل امت ربتها چې وینځ خپل مالک وزیږي یعنی مور به داسې لور راوړي مور به داسې زوی راوړي چې هغه به د مور ته د وینځ په نظر ګوري هغه د مور ته د څه په نظر ګوري د وینځ په نظر به ګوري. مور چې د زوی سره خبره کوي نو یریږي به چې هسې نه چې ما ته څه ووایي. مور چې لور ته خبره کوي یریږي به هسې نه چې چېرته بدې ردې راته دا لور ووایي. څنګه چې سړی د خپل مالک نه یریږي د خپل مولا نه یریږي د خپل آقا نه یریږي داسې به پلار د زوی نه یریږي داسې به مور د لور نه یریږي داسې به مور د زوی نه یریږي. داسې ده که نه ده انت لدل امت ربته وینځ به خپل مولا وزیږئ مولا. وستاسو وایي مور زوی ته خبره کولی شي په کور کې وی به راته کارېږي دا څنګه زوی دی. مور لور ته خبره کولی شي چې خبره ورته کوي نو مور یریږي چې دا لور مې راته څه ونه وایي او چې مور ورته خبره کوي نو زوی او لور داسې جواب ورکوي داسې جواب ورکوي چې یقینا هغه خپل خلک نوکر او مزدور تم داسې الفاظ نشي ویلی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی یو علامت د قیامت دا دی چې مور به خپل مولا خپل آقا زیږي مور به یریږي زوی ته خبره نشي کولی لور ته خبره نشي کولی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل او فرمایلو وی وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان او كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دویم علامت د قیامت د علاماتو نه دا دی کنه چې هغه خلق چې هغه به لغړ ګرځېدل هغه به خپیال به ګرځېدل هغې به په ساراونو کې ګډې او بیزې سره ولي د هغې سره به د خوراک څه شی نه و د هغې سره به د څښاک څه شی نه و د هغې سره به د اغوستلو څه شی نه و. نو دغه خلک به د ځان یو بل سره په بلډینګونو کې مقابله شروع کړي په غټو غټو آبادو کې به د یو بل سره مقابلې شروع کړي. کم خلک به چې خپیال به ګرځېدو الله به ورله دومره مال ورکړي دومره مال ورکړي چې هغه به وګوري چې زما نه خو به چا غټ بلډینګ چا نه رخ کړی زما نه خو به غټ گاډی چا نه اخیستی هغه به په دې خبرو کې یو بل سره څه شروع کړي مقابلې شروع کړي. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله دا وخت در باندې راغی نو پوه شئ چې قیامت نږدې دی قیامت څه دی نږدې دی. اوس مونږ له لږ فکر کول پکار دی لږ سوچ کول پکار دی آیا داسې حالات خو به زمونږ په معاشره کې نه شروع شي کو داسې وي چې پلار د زوی سره خبره کوي مور د لور سره خبره کوي او په احتیاط کوي چې چېرته راته څه ونه وایي. دې وجې نه زه بار بار یو خبره کومه واما الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. وجه دا ده مونږ تمامه توجه په دنیا باندې ورکړې ده
تمام توجه زمونږ په دنیوي تعلیم باندې ده، په دنیا باندې ده. نو چې کله زوی ډاکټر شو، کله زوی انجینیر شو، کله زوی غټ افسر شو، نو پلار چې خبره کوي احتیاط کوي چې زوی مې رانه چرته خفه نشي. دا سیده کنه ده. پلار په خبرو کې احتیاط کوي چرته دا افسر زوی مې رانه خفه نشي، دا ډاکټر زوی مې رانه خفه نشي. او چې کله په زوی باندې د علم وکړو، قرآن دې ورته وښودل، حدیث دې ورته وښودل، نو زوی چې د پلار سره خبره کوي نو زوی احتیاط کوي چرته پلار مې رانه خفه نشي. دا عالم زوی به چې خبرې کوي احتیاط به کوي چرته خبرو کې رانه سختي ونه شي، د مور بې ادبي ونه شي، د پلار بې ادبي ونه شي. او چې تا دې ډاکټر جوړو نو سبا به ته په خبرو کې احتیاط کوي چې چرته د زوی بې ادبي رانه ونه شي. دا موږ په خپله دا حالات ځان ته جوړ کړي دي. ښه دا په خپله موږ ځان ته جوړ کړي دي، دا موږ په خپله ځان ته جوړ کړي دي. او بیا څه کوو؟ ګیله د چا نه کوو؟ الله ګیله بیا د چا نه کوو؟ د زامنو نه کوو، د نونو نه کوو، او د ښځې نه کوو. کور کې مې عزت نشته دی، مشر شومه د کار ووتم کور کې څوک عزت نه راکوي. تا تیار کړي څه دي چې تاله عزت درکړي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. په میدان محشر کې به د هیڅ یو انسان قدم د خپل ځای نه اوچت نشي تر څو چې د 5 خبرو جواب نه دی ورکړی. یو انسان به په میدان محشر کې د خپل ځای نه ونه خوځي تر څو پورې چې د 5 خبرو جواب نه دی ورکړی. لومبی تپوس دا دی عن عمره فيما افناه. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې عمر دې په څه کې فنا کړی دی. عمر دې عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې فنا کړی د دې به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. 50 کال عمر مې درکړی، 40 کال عمر مې درکړی، 60 کال عمر مې درکړی. دغه راته ووایي چې دا عمر دې ختم کو په څه کې؟ د حرامو د پاره د منډې تړلې والے په پټو کې ناسي، په زمیندارو کې ناسي، په دکانونو کې ناسي، په کاروبارونو کې ناسي. زما دین لدی به څومره ټایم ورکړو، دنیا لدی څومره ټایم ورکړو، زما دین لدی څومره ټایم ورکړو. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. تپوس حدیث مبارک کې راځي وایي د کم انسان چې 60 کال عمر شو، 60 کال عمر شو او د په دې کې الله تبارک وتعالی رضا نه کو کنه، نو په میدان محشر کې الله تبارک وتعالی دغه انسان ته وې وستا خو یو عذر نه قبلو، ستا خو یو بانم نه قبلو. ما تا ته 60 کال عمر درکړو، تا په 60 کال کې زنه رضا کړې، ستا یو عذر ماته قبول نه دی. د عمر متعلق الله تبارک وتعالی تپوس کې یاد وساتئ عن عمره فيما افناه. عمر دې په څه کې فنا کړی؟ لومبه تپوس دا دی. دویم وعن شبابه فيما ابلاه. په میدان محشر کې دویم تپوس د ځوانۍ متعلق دی. ځوان دې په څه کې زړه کړی ده؟ ځواني دې په څه کې زړه کړی ده؟ ځوانۍ متعلق الله تبارک وتعالی تپوس کوي. ځکه د ځوانۍ د عبادت الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات خوښ دی. ځوانۍ عبادت الله تبارک وتعالی ته په عبادتو کې خو عبادت هغه د ځوان سړي عبادت دی. د ځوان دی په طاقت کې دی، په زور کې دی چې بانګ وویل شو الله اکبر आवाज د جماعت نه راغی، حي علی الصلاه आवाज د جماعت نه راغی، د هر سپری خودل راغی مسجد ته، خپل تندې په دې ځمکه کې خودو وای سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله ته ډیر اوچته، الله ته ډیر اوچته، الله ز ځوان ما کې طاقت ته، ما کې حزن دی، الله ته ډیر اوچته، زما تندې به تا ته په دې خورو کې فروت. چې کله ځوان راشي الله ته سجده لګي کنه، الله تبارک وتعالی فرشتو باندې فخر کوي. فخر اے فرشتو دا وګور هغه انسان دی چې د چا په پیدائش باندې تاسو څه کړو؟ اعتراض کړو. وګوره کنه د ځوان بندگی، د ځوان عبادت د الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات خوښ دی. نو دویم تپوس به الله تبارک وتعالی د څه متعلق کوي؟ د ځوانۍ متعلق. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. د مال متعلق دو تپوس دي. سو تپوس دي وعن ماله من اين اكتسبه، مال په کومه طریقه ګټلې دي. د مال متعلق به الله تپوس کوي. تا خو ډېرې پیسې را جمع کړې وي خو ګټلې دي په کومه طریقه و؟ څه حلال او د حرام تمیز دې کړی و که نه و کړی؟ نو که مال یې ګټلی په حرامه باندې و که نه، بیا خو سره بل تپوس ته ضرورت نشته دی.
چې مال په حرامه ګټلې وو خو عبادت یې نه دی قبول نو عبادت یې د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې مال دې ګټلې په کومه طریقه دی په حلاله دی په حرامه دی په دوکو وو په دروغو قسمونو وو په سود وو په جوارۍ وو په غلاګانو وو په ډاکو وو یا په غلطو بیو په غلط تجارت باندې وو مال دې په کومه طریقه وو د ګټې طریقه دې څه وه من اين اکتسبه د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي مال دې ګټلې په کومه طریقه دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و چې کله اخیره زمانه شي کنه په خلکو به داسې زمانه راشي چې دې به صرف پیسې جمع کوي پیسې غرض به صرف پیسې جمع کول وي دا به نه ګوري چې آیا حلال دی کو حرام دی اخیره زمانه کې نبی علیہ السلام فرمایي صرف مال جمع کول به د خلکو غرض مقصد به صرف مال حاصلول وي د دې تمیز باندې کې چې آیا ما حلال حاصل کړو حرامه نبی سامو چې دا زمانه کله په خلکو باندې رااله نو فوش چې قیامت رانږدې دی قیامت څه دی آیا دا وخت به په موږ باندې اوس چاته نه راغلی وعن مال من اين اکتسبه د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي ګټلې دی په کومه طریقه دی وفيما انفقه بل تپوس د مال متعلق دا چې لګولې دی په کومه طریقه دی ته به وایي چې ما خو د ځان نه خولۍ ایستلې ده ما خو په سمه طریقه ګټلې دی دا خو ما د مټو زور کړی دی مزدوري مې کړې ده نوکري مې کړې ده ما په حلاله ټیک شو ګټلې دی په حلاله دی هو فيما انفقه لګولې دی څنګه دی د دې متعلق هم تپوس کېږي و خو دې ګټو ټیک په حلاله طریقه خو بیا دې لګولې څنګه دی په ټي وي آر دې لګولې په وي سي آرونو دې لګولې دی په اجړاګانو دې لګولې دی د دې متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس نه کوي د دې متعلق به الله تپوس کوي اوس ګټلو کې هم خلک څه نه څه احتیاط کوي که نه یاره وایي سود نه کوم دا نه کوم دا نه کوم دا نه کوم خو په لګولو ګډو څوک احتیاط نه کوي په لګولو ګډو څوک احتیاط نه کوي کو تا یو سړي ته وي هلکه زموږ په جومات کې کار کېږي او 100 روپۍ والا زه خو ډېر زیات بد یم نو کو څه چا وي دغلته اجړاګان ګډېږي راشي لکه پیسې پې وچانګه دومره بنډل اوسي ته به وایي دا د نواب زوی د کوم طرفه راغی بیا به پیسې چانګي دومره خلک کو ذهنونه خراب شوي دي دومره تمیز د چا سره نه دی پاتې شوی دومره تمیز د چا بره درته یو ویډیو راولېږله یو اجړا دی یا ډبه ده والله اعلم خو پکې تمیز هم نشو کولی چې سړی دی کو ښځه ده خو ګډېږي پیسې پې چانګل شي پخپو کې د پیسو ډیري ولاړ دی هغه پې د پاسه ګرځي او یو سوالګرې ښځه ده هغه یو ته لوښی نیسي او بل ته لوښی نیسي په هغې مجلس کې هغې ته پکې څوک 5 روپۍ نه ورته وایي هغه پکې سوال کوي په هغې مجلس کې لوښی ګرځوي په هغې ته پکې څوک 5 روپۍ نه غورځوي او دا ګېډې رالي په هغې ډموي چانګي د دې متعلق به الله تپوس نه کوي د دې متعلق به الله تپوس نه کوي دغې سړي ته ووایه دا پیسې چې په ډمانو اجړاګانو چانګي درته ووایه په جومات کې وایه استاد صاحب خو د لوږې نه مري ورشه یو 100 روپۍ خو له ورکړه که نه څه شی زه ځان له د لوږې نه ومرمنو ما سره د 500 روپو مخه کم ده که اوس دې ورته وویلو چېرې دا 100 روپۍ ورکړه په سود پسې تا ته 500 میلاویږي دی ګیډي روباسي پشمونو سره پیسو کړي بیا روباسي خو که تا ورته اوس وویل چې به دې جومات کې ضرورت دی یو ټوټۍ دوه نشته دی یاره نو ما خو طاقت نه کېږي څه چنده منده به ورله وکړو نو چنده منده به ورله وکړو او موږ هم بیا دا تمیز نه کوو زه په دې جوماتونو کې بار په دې روډونو کې چې دا سیس پروت زه د دې خلاف یم په دې کې د حلال او د حرامو څه پته لګي دا مسله ده چا چې په جومات کې حرامې پیسې ورکړه په هغې باندې یو ځای جوړ شو علماو لیکلي دا ځای ونړوئ دا ځای ونړوئ دا په حلالو جوړ کړئ دا په څه جوړ کړئ په حلالو جوړ کړئ په حرامو دا مه جوړوئ الله په خپله پاک دی او قبلیم پاک مال حرام مال نه قبلئ نو د لګولو متعلق به هم الله تپوس کوي پیسې خو دې ګټلې وي په حلاله طریقه باندې په جومات کې دې څومره لګولې وي په مدرسه کې دې څومره لګولې وي په ملا طالب دې څومره لګولې او په اجړاګانو په ډمانو دې څومره لګولې وي د دې متعلق به الله تپوس نه کوي د دې متعلق به الله تپوس کوي وفيما انفقه چې مال دې لګولې په کومه طریقه باندې او پنځم تپوس چې دی وماذا عمل فيما علم چې علم در سره څومره او په هغې د عمل څومره کړی دی په خپل علم د عمل څومره کړی دی نو امیان به ټول خوشحاله شي چې دا خو پکې د مولانو دپاره مولان پکې ټول ګیر شو ټیک شو دا یوازې د مولانو دپاره نه دی ښه دا یوازې د مولانو دپاره نه دی چې د مولانه به تپوس کېږي چې په خپل علم دې څومره عمل کړی و تا مسله واورېده ته عالم شوې که نه شوې
چا چې یو مسله زده کړه دی د دې عالم شو د دې متعلق به تپوس کېږي کنه د مولا نه به د مولا د علم متعلق تپوس کېږي ستا نه به ستا د علم متعلق تپوس کېږي تا ته پته و سود حرام دی تا ته پته و جواری حرامه ده تا ته پته و په ګیړاګانو پیسې چانګل حرام دي او دا دې بیا هم کول د دې عالم وي ته کنه دی به الله تپوس نه کوي د دې متعلق به تپوس کوي د خپل علم مطابق تی عمل څومره و نو زما د علم مطابق ستا د علم مطابق د بل د علم مطابق تپوس پکېږي نو په دې کې یو خبره سوا د مال متعلق چې مال دې ګټلې په کومه طریقه دی او لګولې دې په کومه طریقه دی نو د حرام مال نه ځان وساتئ د حرام مال نه